السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو، زه یم سید الله حسن زربیه، تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن ویډیو کې تاسو ته مې د فیسبوک آی ډي لپاره ډیر خوندور او په زړه پورې اپلیکیشن راوړی دی. فیسبوک لپاره چې تاسو پکې د فیسبوک هر څه ټول شیان کولی شئ. مثال په ډول د فیسبوک په آی ډي باندې ګارډ فالول، د فیسبوک آی ډي لاک کول، همدارنګه ټول ملګري په یو وار باندې ختمول، ټول غیر فعال ملګري ختمول، او دې ته ورته ملګرو د فیسبوک سټوري ډاونلوډ کول، همدارنګه د هغه ریکویسټونه چې تاسو کومو کسانو ته کړي دي او هغوی قبول کړي دي هغه ډیلیټ کول په یو وار باندې، همدارنګه هغه ریکویسټونه چې تاسو ته شوي دي ټول په یو وار باندې اکسپټ کول، او دې ته ورته نور ډیر شیان پکې دي. ډیر ورته ډیر بهترین اپلیکیشن دی چې ډیر شیان پکې دي، تاسو پکې نور زیات کارونه کولی شئ. راځم په ویډیو پیل کوم، خو مخکې له دې چې دغه ویډیو شروع کوم په خورا درنه هیله کوم چې تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ، او که څوک زموږ دغه ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله زموږ پیج هم درسره لایک او فالو کړئ. دوستانو، دې لپاره به تاسو راشئ، دغه یو اپلیکیشن دی مانوکي ټول کټ، دغه به تاسو پلی سټور کې هم شته او زه یې لینک ډسکرپشن کې هم تاسو ته اچوم، له هغه ځای څخه به تاسو دغه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، لومړی به تاسو دغه اپلیکیشن راخلاص کړئ په خپل موبایل کې. زه دوستانو دغه راخلاصوم. دلته تاسو لومړی یو اپشن راځي، وایي تاسو خپله ژبه انتخاب کړئ. انګلیش ژبه انتخابوم، تاسو په انګلیسي باندې کلیک وکړئ، خپله ژبه انتخاب کړئ. تر ټولو لومړی دوستانو تاسو پکې خپله آی ډي باید خلاصه کړئ، ځکه دلته تاسو ته لاګ ان اپشن راځي. تاسو په لومړی په لاګ ان باندې کلیک وکړئ او خپله آی ډي به دلته خلاصه کړئ، او دې خوا ته به تاسو د سکرین داسې سویپ کړئ خیر وخته، او لاندې تاسو دغه شین اپشن راځي لاګ ان اپشن، په دغه به کلیک وکړئ او لوګین باندې بیا تاسو دوباره کلیک وکړئ او تاسو به دلته لومړی خپله فیسبوک آی ډي پکې لاګ ان کړئ. وایي دوستانو دلته به تاسو خپل ایمیل ولیکئ، زه خپل فیسبوک آی ډي ایمیل او لاندې پاسورډ، کله مو چې دغه ولیکه او په لوګین باندې به کلیک وکړئ. زه خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ، کله مو چې د فیسبوک آی ډي ایمیل پاسورډ ولیکل، په لاګین باندې به تاسو کلیک ورته وکړئ. لږه شیبه انتظار کوو تر څو زموږ دغه آی ډي راخلاصي. یو نیم ایډز راځي، هغه به تاسو کلیر کوئ. دوستانو تاسو ته ښکاري دلته تاسو به لږ انتظار وکړئ، دا زموږ آی ډي پیدا کوي. دلته کنټینیو ویت فیسبوک باندې به تاسو یو ځل کلیک وکړئ. اوس دغه دوستانو دغه 1401 ملګري دي، ټول اوس دغه ملګري لوډینګ کوي. لږ شیبه انتظار کوو. دا د دوستانو لوګین سکسیس شو. کله چې لوډینګ کمپلیټ شو تاسو لاګین، او اوس به دوستانو تاسو راشئ، دلته دوستانو تاسو ته یو آپشن راځي ویو آل، په ویو آل فیوچر باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، په دې کې تاسو ته بیخي زیات شیان راځي چې ټول تاسو ته په دغه ویډیو کې نشم درښودلی، ځکه تاسو ته لاندې ښکاري بیخي زیات شیان پکې دي تاسو د فیسبوک آی ډي لپاره. خو دوستانو تاسو د پام وي، تاسو په یو وخت باندې ډیر شیان پکې نه کوئ، ځکه چې تاسو آی ډي ته بیا تاوان شاید ورسوي. البته اپلیکیشن سیکور دی، ځکه د پلی سټور اپلیکیشن دی، د کوم ګوګل ویب سایټ ولا نه دی، ځکه په دې خاطر سیکور دی. تاسو پکې ډیر شیان په یو ور باندې مه کوئ، ځکه که تاسو مثال یو وخت باندې ډیر کارونه پکې وکړئ، مثال ډیر ریکویسټونه ملګري غیر فعاله کړئ، انفرینډ کړئ، داسې نور شیان پکې وکړئ، نو ستاسو آی ډي ته تاوان رسیږي. که کوم کار کوئ یو وخت کوئ یو ورځ او بله ورځ بیا هم. دلته دوستان لومړی پروفایل لاک درته راځي. ګورئ دوستانو، تر ټولو بهترین فیچر یې دغه دی، پروفایل لاک. او دې لپاره تاسو فیسبوک غټ سټوري، اوږده سټوري شیر کولی شئ، هغه اپشن هم پکې دی. فیسبوک ویډیو ډاونلوډر پکې دی. فیسبوک ګیټ د ملګرو نمبریک آی ډي تاسو پکې ترلاسه کولی شئ دغلته، او نور دلته دوستانو پکې ډېر شیان کړي. یو نیم ایډز به راځي، هغه به تاسو کټ کوئ دلته. ګورئ دوستانو، په دې کې تاسو ته راځي نور اپشن ټاپ میسج، تاسو د چا سره زیات میسجان کوئ، او فیسبوک ویچر، معنا دا چې تاسو فیسبوک آی ډي باندې پروفایل ګارډ هم لګولی شئ. که تاسو وغواړئ او په انیبل باندې کلیک وکړئ، تاسو فیسبوک آی ډي باندې پروفایل ګارډ فعاله شي. دا دی فعاله شو. تاسو فیسبوک آی ډي باندې پروفایل ګارډ فعالولی شئ. سیټ پوسټ پرایوسي، پوسټونه چې کوم پرایوسي دی هغه تاسو ورته برابرولی شئ. ریموو آل پوسټ، تاسو په یو وخت باندې خپل فیسبوک آی ډي ټول پوسټونه ډیلیټ کولی شئ. دلته سره راځي دوستانو ریموو نان انټراکټیو فرینډز، فیسبوک غیر فعال ملګري تاسو په دې ځای کې ختمولی شئ. کوم ملګري تاسو سره غیر فعاله دي هغه ټول پکې ختمولی شئ. او دې کې تاسو لاندې ریموو آل فرینډز، د فیسبوک ټول ملګري په یو ور باندې ټول ختمولی شئ. په دې کې تاسو بل اپشن راځي انفالو آل فرینډز، د فیسبوک ټول ملګري انفالو کولی شئ تاسو په یو ور باندې. دلته بل اپشن درته کلین فرینډ ریکویسټ، د ملګرو ریکویسټونه تاسو کلیر کولی شئ. هغه ریکویسټونه چې تاسو ته کړي تاسو هغه کولی شئ ټول کلیر کړئ. سکین پیج، یعنې هغه پیجونه تاسو لایک کړي دي هغه ټول درته ښایي.
او په دې کې لاندې تاسو ته جاینټ ګروپ هغه ګروپونه چې تاسو پکې جاین شوي یې هغه ټول درته ښایي، ټول پکې دلته تاسو کتلی شئ. او لاندې نور زیات اپشن دلته تاسو ته نوم لاندې ښکاري چې ټول په دې ویډیو کې درته نشم معرفي کولی. هغه که تاسو درته په انګلیسي باندې ګورئ د کوم څه استفاده ګټه اخیستلی شئ. ګورئ دوستانو په دې کې یو بل بهترین اپشن چې دی تاسو ته لاندې دلته سټوري اپشن راځي. په سټوري باندې چې کله تاسو کلیک کوئ دوستانو نو دلته تاسو سټوري هغه سټوري چې نن ورځ تاسو ملګرو پوسټ کړي دي تاسو ته ټولې لاډینګ کېږي. ګورئ دوستانو موږ دې څخه تاسو اوس کولی شئ چې خپلې خوښې سټوري ترې ډاونلوډ کړئ. څنګه کولی شئ دې څخه سټوري ډاونلوډ کړو؟ کومه سټوري چې تاسو خوښه سمپل که ویډیو وي او که انځور تاسو په هغه سټوري باندې کلیک وکړئ. مثال پر ډول زه غواړم دغه سټوري ډاونلوډ کړم. پوره تاسو ډاونلوډ اپشن راځي. په دغه چې کله تاسو کلیک وکړئ په لنډ وخت کې به دغه سټوري ستاسو خپل موبایل ته دلته لومړی یو پرمیشن ورکړئ او دغه سټوري به ستاسو موبایل ته بل د دې ښه ځانګړتیا ده چې تاسو کولی شئ د خپل ملګرو که تاسو کولی شئ د خپل ملګرو سټوري وګورئ خو ته پته نه لګي چې زموږ سټوري لیدلې ده او که نه. دا هم بهترین اپشن دی. تاسو دې څخه کولی شئ د خپلې خوښې سټوري ډاونلوډ کړئ او د خپلو ملګرو سټوریانې وګورئ. په دې کې دوستانو دغه اپلیکیشن دی چې ډېر زبردست اپلیکیشن دی. کله چې دوستانو تاسو په دې کې خپل آی ډي خلاصه کړه، مثال په پروفایل لاک مو ولګوئ یا فیسبوک آی ډي باندې مثال په ډول ګارډ ولګوئ یا د فیسبوک غیر فعال ملګري ختم کړل. وروسته تاسو دوستانو راشئ خپل فیسبوک آی ډي ته کله مو چې دغه آی ډي پکې لاګین کړه یو ځل تاسو خپل فیسبوک آی ډي ته راشئ، په دې پورته درې خطو کلیک وکړئ او تاسو فیسبوک آی ډي یو ځل له دې ځای څخه کلیر کړئ چې تر څو دغه آی ډي له دې ځای څخه ختم شي، لاګین ختم شي او تاسو فیسبوک آی ډي ته به کوم تاوان نه رسېږي. دا دوستانو په دې خاطر کوو مونږ چې فیسبوک اوس وخت کې ډېر سکیور شوی دی. که چېرې تاسو فیسبوک لاګین په یو بل ځای کې ختم نه کړئ نو شاید ستاسو فیسبوک آی ډي د لنډې مودې لپاره خراب شي، بیخي ډسیبل کېږي نه. البته د ایمیل کنفرمیشن درنه غواړي یا نمبر. په سیکیورټي اینډ لوګین باندې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو او دلته تاسو ته ښکاري چې تاسو فیسبوک آی ډي په کوم ځای کې کاروئ. سی آل اپشن باندې به دلته کلیک وکړئ. کله چې دوستانو دلته کلیک وکړئ او لاندې تاسو راځي لوګ آوټ آل سیزن په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ او دغه آی ډي په ټولو ځایونو کې بیا ختم شي تر څو له هغه ځای څخه هم ختم شي او تاسو فیسبوک آی ډي سره نور هم سکیور کېږي. لاګ آوټ باندې به تاسو کلیک وکړئ تر څو ستاسو فیسبوک آی ډي دلته سکیور شي یا له هغه ځای څخه تاسو بیرته ترې لاګ آوټ کړئ اپلیکیشن څخه. خو دوستانو نور تاسو پکې هغه کې کار مه لرئ، ډېر زیات کار په یو وخت باندې مه کوئ ځکه فیسبوک اوس وخت کې زیات سکیور شوی دی. په دې خاطر آی ډي نه خرابوي ځکه زه خپل آی ډي هم پکې لاګین کوم. په دې خاطر چې ستاسو آی ډي ته کوم تاوان ونه رسېږي نو ډېر کارونه په یو وخت باندې مه کوئ. که تاسو فیسبوک زیات ملګري په یو ور باندې انفرینډ کړئ یا زیات ملګري پسټونه به ور باندې ډیلیټ کړئ تاسو په فیسبوک آی ډي دغې سره خرابېږي، د اپلیکیشن نه خرابېږي. نو دا ویډیو چې تاسو ته مې در وړاندې کړه په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شي. که تاسو دغه ویډیو خوښ شي ویډیو لایک او د خپل دوستانو سره شیر کړئ. مننه ښه وختونه ښه شېبې ولرئ.